اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت دنیویه برخه. په تیره برخه کې مو د سیرت بیان تر دې ځایه پر رسولی وو چې رسول صلی الله علیه وسلم پر مکه مکرمه باندې عتاب ابن اسید رضی الله عنه مقرره کړ. عتاب ابن اسید رضی الله عنه د ردت په وختو کې چې دا بیا د رسول صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت په وختو کې پیښ شو، کله چې نور شاوخوا قبیلې د اسلام څخه مرتدې شوې، بیا هم د رضی الله عنه پر اسلام ثابت او قائم پاتې شو. کله چې نور قبیلې مرتدې شوې او اهل مکه هم غوښتل چې مرتد شي، نو سهیل ابن عمرو رضی الله عنه په بیانیو او په خطبو سره خلک اسلام ته رابلل، او عتاب ابن اسید رضی الله عنه په خپل همت او په ثبات پر اسلام باندې قائم او ثابت پاتې کړل. دغه عتاب رضی الله عنه د اسلام او د مسلمانېدلو فقط څو ورځې کېدلې چې رسول صلی الله علیه وسلم د پر مکه مکرمه باندې والی مقرر کړ. رسول صلی الله علیه وسلم چې د طائف پر طرف باندې حرکت وکوي، د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه د معلوماتو د لپاره خلک لېږل شوي ول او د دشمن حالات ورته رسېدل. نو حال ورته راغلی رسول صلی الله علیه وسلم ته چې د حوازن لشکر د طائف څخه راوتلی دي او حنین ته رسېدلی دي او د جنگ میدان هم خوش کړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم هم دا مقرره کړه چې حنین ته به د دوی سره د مقابله او د جنگ لپاره مخامخ کیږي. مسلمانانو ته د دشمن حالات او اخبار معلوم ول. دا جنگ په بیخبری کې نه و، کڅوم په اول کې مسلمانان به خبر ول، خو وروسته رسول صلی الله علیه وسلم دا کشف کړل چې د کفار لشکر د طائف راوتلی دي. د دغه ورځې په سهار باندې چې مسلمانانو د مکه مکرمه څخه حرکت وکوي، نو دوی 12,000 نفر ول، او د اول وار د پاره د مسلمانانو دون لشکر جوړیږي. نو د جنو خلکو په زړه کې اعجاب او لوی او غرور پیدا شو چې والله 12,000 نفر هیڅوک منشي ماتولی. حتی ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل، یا رسول الله د لشکر لږوالي په سبب باندې نه مغلوبه کیږو، یعنی موږ اوس دونه ډیر یو، کچېرې مغلوبه کېدلو او شکست مخوړی نو هغه د لږوالي په خاطر نه دی، بلکې د بل شي په سبب باندې به موږ شکست خورو. نو دغه ډیروالي په سبب باندې په لشکر کې غرور او عجب نشریږي. ځینې ضعیف النفس مسلمانان هغه چې نوي اسلام ته داخل شوي، هغه دغه ډیروالي په سبب باندې هغه توکل او اعتماد چې پر الله جل جلاله هغه یې پرېښوی، بلکې پر لشکر اعتماد شو، چې الله جل جلاله دې موضوع ته په سورة توبه کې اشاره کوي. 25 نمبر آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. یعنی خامخا الله جل جلاله ستاسو سره په ډیرو ځایو کې مرسته کړې ده، خصوصا د حنین په ورځ، کله چې ستاسو ډیروالی تاسو په تعجب کې واچولاست، نو هغه ډیروالی ستاسو څخه هیڅ شی نه کوي دفع، یعنی د دشمن حمله نه کوي د دفع او نه درسه وګرځولې، او پر تاسو باندې ځکه تنګ شو سره د دې چې ځکه ډیره پراخه ده. بیا مو دشمن ته په داسې حال کې شاور وګرځول چې تښتېدلاست. الله جل جلاله په دې آیات شریف کې هغه غرور او اعجاب ته اشاره وکوله چې د ډیروالي په سبب د خلکو په زړه کې داخل شوی و. اوس نو د مسلمانانو لشکر د مکه مکرمه څخه د طائف پر طرف باندې رهیدي، په لار کې پر داسې عرب ورلل چې د یو ونې عبادت یې کوي، بلکې دغه ونې عبادت پر داسې طریقه کوي چې دا ونه د ځان لپاره خدای بللی، چې دغه ځای ته ذات انواط ویل کیږي، یا دغه ونې ته ذات انواط ویل کیږي. عربو به په دغه ونه باندې او په دې درخت باندې د تبرک لپاره لاسونه تیرول، رشکیانې او ټکران به پر تړل، په اخترو کې به د هلته میلې کولې، خپلې اسلحې به په زړولې،
د دغه ونی سره به حیوانات حلالول د دغه ونی سره به عبادت کوي او د عبادت په نیت باندې بناستول نو د ذاتی ازنوات نوم هم په دې سبب پکښې شو چې ټکران او رشکانی په زړېدې په لشکر کې هغه کسان چې اوس یې تازه ایمان راوړی او د هغه بت پرستی شوق یې راته اوسه په دماغ کې رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله موږ ته هم دغسې یو ذاتي انوات را جوړ کړه لکه دوی چې یې لري مسلمانانو هم دغسې ونه غوښته لکه د مشرکانو چې د تبرک دپاره ځانونه پر مشي او رشکیانې په ځړوي رسول صلی الله علیه وسلم په قهر شو او ویې فرمیل الله اکبر په والله تاسې داسې خبره وکوله لکه د موسی علیه السلام قوم چې موسی علیه السلام ته کړې وه چې په سورة اعراف 138 نمبر آیات شریف کې الله جل جلاله هغه بیان کوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون يعني مشته یو داسې اله او معبود را جوړ کړ لکه مشرکان چې قسم قسم الهه او خدایان لري موسی علیه السلام ورته وویل تاسې یو جاهل قوم یاست په ونو او په ډبرو پورې ځانونه مشل او د هغو څخه د نفي یا د ضرر امید درلودل حتی ونې او ډبرې مشرف او مبارک بلل دا د مشرکانو کارونه دي ونې او ډبره دا خو نفع نه رسوي او نه ضرر رسولی شي نو رسول صلی الله علیه وسلم دغو خلکو ته وفرمایل چې تاسې څنګه زما څخه داسې شی غواړئ چې هغه هېڅ ګټه نه رسوي نو رسول صلی الله علیه وسلم دغه کسان امر کړل چې په دغه خبره باندې توبه وکاږي او د الله جل جلاله څخه بخښنه وغواړي هغه هم توبه وایستله او د الله څخه مغفرت وغوښتی د مسلمانانو لشکر د حنین پر طرف باندې ورهیدي لکه د مخه چې مو درته وویل رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر راغلی و چې د حوازن لشکر په حنین کې دی نو مسلمانان هم د چهارشنبې په شپه باندې چې د شوال د میاشتې 10 ورځې تېرې شوې وې حنین ته ورسېدل مسلمانانو د حنین تر شیلې د مخه خپلې خیمې ودرولې اوس نو د حوازن لشکر د حنین د شیلې پر هغه بله غاړه دی او مسلمانان بیا تر شیلې د باندې د مکې مکرمې و طرف ته دي کله چې مسلمانانو خیمې ودرولې رسول صلی الله علیه وسلم یو د اصحاب کرامو څخه امر کوي چې ته به د آس سره یو لوړې غونډۍ ته وخیژې او پر هغه آس به سپورې د حوازن معلومات به کوې حرکتونه او کمینونه به ټول تر نظر باسي او د شپې په اخر کې به د معلوماتو سره دلې راسي بې له لمانځه او انساني ضرورته به د خپل ځای سره شورې او نه به شوی کېږي سړی هم پر خپل آس باندې سپور شو او یو لوړې غونډۍ ته وختې د شپې تر اخره هلته ولاړو حتی د آس څخه هم نه کښته کېدی او د شپې په اخر کې رسول صلی الله علیه وسلم ته رالی رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې وکوله چې یو شی دې ولیدی سړي وویل یا کوم خاص یا د یادولو شی مې نه دی لیدلی د کفارو لشکر پر هغه خپل حال و او زه پلاني او پلانکي غره ته وختم مګر حوازن مې ولیدل چې ښځې او حیوانات او پسونه یې ټول راوستلي وو نور داسې شی مې نه دی لیدلی رسول صلی الله علیه وسلم تبسم وکوئ او ویې فرمایل ان شاء الله تعالی سبا به دغه ټول مالونه د مسلمانانو دپاره غنیمتونه وي مګر په دغه وخت کې و مالک ابن عوف ته د درید ابن سمه ځینې لارښوونې وسوې او مالک ابن عوف هم عملي کړې سره د دې چې درید په سترګو باندې نه لیدل خو د عقل او د تجربې څخه یې کار اخیستی چې د هغو لارښوونو څخه یوه دا وه چې ورته ویلي و چې دغه اضافه اوښان چې مو راوستلي دي کفارو خو خپل ټول اوښان راوستلي ول چې ټول بېکاره او د دوی تر ضرورت زیات ول نو درید وویل چې ښځې او ماشومان ټول پر دغه زائدو اوښانو سپاره کړي او د لښکر تر شا یې ودروئ ځکه په دې کار کې دوې فایدې شته یو دا که مو ماته وخوړله نو دا ښځې او کوچنیان کولی شي چې د دې اوښانو په واسطه باندې وتښتېږي او کورو ته به ځان ورسوي او بله فایده یې دا ده چې څوک د لرې ورته وګوري هغه ته دا نه معلومیږي چې دا نارینه دي که ښځې نو لښکر تر هغه خپل واقعي شمېر څو چنده زیات معلومیږي ځکه اوښان دي او خلک ورسپاره دي مالک ابن عوف هم ښځې او ماشومان پر اوښانو سپاره کړل واقعا دونه لښکر ځینې جوړ شو چې اخر یې نه معلومېدی حتی ځینو مسلمانانو به ویل چې د کفارو د لښکر شمېر 80,000 نفره دی که څه هم په حقیقت کې حوازن ټول د 16,000 نفرو په شاوخوا کې ول
د دغه لشکر په شمیر کې اختلاف شته، څوک یې 100,000 بولي او څوک یې 12,000 نفره بولي. که څه هم 100,000 نفره یا 12,000 نفره لشکر ډیر لوی لشکر دی، خو د کفارو په دغه کار سره چې ښځې هم شاته سپرې کې د دوی شمیر تر اصلي حساب 2 وارې زیات شو. او بل کار چې درید کړی وو هغه دا و، څنګه چې د حوازن لشکر تر مسلمانانو د مخه دغه منطقې ته راغلی وو، نو مالک ابن عوف د درید په مشوره او په لارښوونه باندې په دغه شپه کې د خپل لشکر ډیر نفر د حنین د شیلې په لارو او په تنګیو او په فرعي شیلو او په نورو ډیرو پټو پټو ځایو کې د کمین لپاره کسان کښېنول، او دا امر یې ورته وکوي چې کله مسلمانان دغه شیلې ته راکښته سي، اول دغه شو باران پر جوړ کړي او بیا په یو وارې پر راټول سي او حمله پر وکوي. اوس د حوازن د لشکر ډیر حصہ د شپې د حنین په شیله کې په خپل کمینو کې سرځای پرځای شوي دي او د مسلمانانو د لشکر د راتګ انتظار باسي. د مسلمانانو د لشکر لوی مشکل دا و چې د حنین د شیلې څخه ډیر لوړ ول او شیله ډیره کښته وه، نو کښتې شیلې ته د لشکر کښته کېدل ډیر سخت او مشکل وي، ځکه لار داسې کښته ده لکه ښویندوکې، لږ کښته نه ده بلکې شیله داسې کښته ده چې نفر چې ورکښته کېږي باید وروزغلي او په ځغستا سره ځان کښته کړي، ځان نشي تکیه کولی. د دغې شپې په اخر کې رسول صلی الله علیه وسلم خپل لشکر وټولیانو ته وویشئ او بیرغونه یې ور وویشل، او اوله ټولۍ د بنو سلیم قبیله وه، هغه 1000 نفره د آس سپاره چې د مسلمانانو د لشکر مقدمه وه او د رسول صلی الله علیه وسلم سره د مکې مکرمې تر فتحې د مخه د مدینې منورې په لار کې ملګري سوي ول. د دې ټولۍ قومندان خالد بن ولید رضی الله عنه د شپې په اخر کې وشیلې ته د کښته کېدلو لپاره آمادګي ونیول شوله، او د سپېدو تر چاودلو وروسته د وادي حنین پر طرف باندې حرکت شروع شو. دلته مالک ابن عوف خپل لشکر ته اوامر صادروي او ورته وایي چې تورې راوباسي، او بیا ورته وویل چې پوښونه یې ورمات کړي، ځکه بیا رجوع او تګ نسته، او په یوه وارې به حمله او هجوم پر ورو. مالک دا هم ویلي ول چې زه نه غواړم چې جنگ 2 ورځې دوام وکړي، بلکې په یوه ورځ به دغه جنگ پای ته رسیږي. د حوازن لشکر د تورو پوښونه مات کړل او تورې یې په لاسو کې دي، د حملې لپاره تیار او آماده ولاړ دي. د رسول صلی الله علیه وسلم د معلوماتو خلک د حوازن د لشکر په ټولو حالاتو خبر ول او هر څه یې سنجولي ول، فقط په دغه کمینو باندې نه ور خبر او د هغو دپاره هیڅ فکر نه و کړی. اوس نو د هغه لوړي څخه وادي حنین ته د مسلمانانو راکښته کېدل شروع شول. اول هغه څوک چې راکښته شو خالد بن ولید دی او بني سلیم ورسره دي. کله چې دغه اوله ډله ورکښته شوه او د دویمې ټولۍ په کښته کېدلو شروع وشوه، د کمینو د طرفه اول د غشو باران پر شروع شو چې په دغه غشو یې ډېر مسلمانان زخمیان او ژوبل کړل، او بیا د دشمن ډیرو ډلو یو ځای شدید حمله شروع کړه. څنګه چې وشیلې ته کښته کېدل ډیر سخت ول، ځکه یو دم کښته وه، یوازې یو نفر چې به کښته کېدی خپل ځان یې نه سوای تکیه کولی، ځکه د مخ نفر به پرې وهی. نو په بنو سلیم کې د کښته کېدلو په سبب باندې بد حال پیښ و. د دغه بد حال سره سره اوس د کمینو د طرفه حملې هم پر شروع شوې. د دوی خیال و چې د دشمن لشکر مخ ته دی، هلته به ورځو او هلته به جنګ او مقابله ورسره کوو. خو ناڅاپه د دواړو طرفو څخه د کمین خلک پر راپورته شول او حملې پر شروع کړې. په خپله پر خالد رضی الله عنه باندې وهل او وارونه شروع شول. د خالد رضی الله عنه بدن ټوک ټوک او زخمی شو، د ډیرو زخمو په سبب باندې وغورځېدی او پر ځمکه ولوېدی. کفارو د بنو سلیم پر خلکو باندې وهل او وارونه شروع کړل. د بنو سلیم خلک خو نوي مسلمانان سوي دي، په تیښته یې شروع وکول، مګر چیرې وتښتېږي. راسته طرف ته یې کمین دی، چپه طرف ته یې کمین دی، مخ ته د دشمن لوی لشکر دی. د تیښتې دپاره بله لاره نسته بې له دې څخه چې پر شا ولاړ شي. نو یې د شا پر طرف باندې مخ ونیوی. د هغه طرفه بیا د مسلمانانو هغه نور لشکر راکښته کېږي. هغه کسان چې راکښته کېږي خپل ځانونه نشي تکیه کولی، او بنو سلیم بیا غواړي چې بیرته ور وخېږي.
هغه چا چې دا حال په سترګو لیدلی دی هغه وایي خلک یو د بل پر اوږو باندې سرسپرېدل او سرپراته ول. دلته په دغه شیله کې د هوازن د لښکر له طرفه په مسلمانانو قتل او وژنه شروع شوه. د مسلمانانو هغه نور لښکر چې پسې رارهي دي هغه یې نه ویني او نه په دې خبر دي چې په شیله کې څه پېښه ده. هغو خپل پر مختګ ته تواب ورکړی دی. هغه غواړي چې کښته شیلې ته راسي او په دې خبر چې په شیله کې بد حال جوړ دی. د کښته خلک غواړي چې لوړ وخیږي او د لوړې خوا خلک بیا غواړي چې ورکښته سي. پس له ډېره وخته هغه نور لښکر هم په دې حال خبر شو چې په شیله کې کمین دی او خلک وژل کېږي. هغو هم په تیښته شروع وکوله. هلته مالک ابن عوف خپل ټول لښکر تقریبا 100,000 نفره امر کوي چې په یوه وارې باندې حمله او وهل شروع کړي او دلته مسلمانان په دې بد حال باندې مبتلا دي. د مسلمانانو لښکر داسې تیښته وکوله چې عمومي تیښته په ګډه شوه او هرې خوا ته ځغلي. ځینې خو یې په ځغاسته کې مکې مکرمې ته ورسېدل او ټول لښکر وتښتېدی. رسول صلی الله علیه وسلم نارې وهي غواړي چې دغه مات شوی لښکر راوګرځي خو څوک نارې نه اوري. رسول صلی الله علیه وسلم یوازې پر میدان باندې پاته شو. هغه صحابه کرام چې ثابت پاته دي او نه دي تښتېدلي هغه هم یو یو او جلا جلا دي. 100,000 نفره په دغه بد حال کې پر راګرځېدلي دي. خلک ځغلي او رسول صلی الله علیه وسلم نارې وهي الی عباد الله الی عباد الله ما ترى سید الله بندگانو. خو یو هم تر شا نه ګوري. ډیر بد شکست او ماتې وه. ابو سفیان چې په دغه وخت کې نوی مسلمان شوی و هغه وویل د دغه مات شوي لښکر مخ به بل شی نه راوګرځي بېله د جدې د دریاب څخه، یعنې د جدې تر دریابه پرې بزغلي هلته بیا دریاب مخ راګرځي. جبلا یا کندا ابن جنید چې منافق و هغه نارې کې ولنن ورځې سحر او جادو باطل شو. دلته نو د الله د طرفه یو لوی امتحان شروع شو. د مسلمانانو د ایمان امتحان په دغه ځایو کې اخیستل کېږي. په دغه وخت کې یو د هغو کفارو څخه چې په ظاهره مسلمان شوی و او نوم یې شیبه ابن عثمان ابن ابي طلحه دی. عثمان ابن ابي طلحه د دغه شیبه پلار د هغو کسانو څخه و چې د احد په ورځ یې د کفارو بیرغ کوي او د مسلمانانو د طرفه ووژل شو. دغه شیبه د هغه عثمان زوی دی او د مسلمانانو د لښکر سره راوتلی دی. دی غواړي چې په مناسب وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم ته ځان ورسوي او بړی کړي او د خپل پلار بدله او انتقام په نن ورځ کې واخلي. په دغه بد حال کې رسول صلی الله علیه وسلم یوازې ولاړ دی او یوازې جنګ کوي. هیڅوک نه دی ورسره او نارې وهي چې الی عباد الله. شیبه چې یو خنجر ورسره دی د خپل مقصد د پوره کولو دپاره د رسول صلی الله علیه وسلم و طرف ته ورغلی. رسول صلی الله علیه وسلم شیبه ولیدی. ولیا شیبه څه خبر دی؟ شیبه وویل یا رسول الله غواړم چې ستا څخه دفاع وکړم. رسول صلی الله علیه وسلم ولدلته راسه یا شیبه. دی چې ورغلی رسول صلی الله علیه وسلم د شیبه پر جګر باندې خپل مبارک لاس ورکښېښوی او ورته ویل د الله څخه بخښنه وغواړه. شیبه وویل استغفر الله. بیا شیبه وایي رسول صلی الله علیه وسلم چې فقط لاس راڅخه پورته کوي د رسول صلی الله علیه وسلم ذات مبارک تر ټولو خلکو راته ګران او محبوب وګرځېدی. شیبه دلته ودرېدی او د رسول صلی الله علیه وسلم څخه یې دفاع کوله. اصلا دی د رسول صلی الله علیه وسلم د وژلو دپاره راغلی و مګر اوس د رسول صلی الله علیه وسلم څخه دفاع کوونکی شو. رسول صلی الله علیه وسلم بیا هم نارې وایي الی عباد الله الی عباد الله. د رسول صلی الله علیه وسلم आवाज هغه اصحاب کرامو چې شاوخوا په میدان جنګ کې موجود ول هغه واورېدی لکه ابو بکر صدیق، عمر فاروق او څلور مهاجرین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. هغه هم رالل پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې راوګرځېدل مګر د دغو اصحاب کرامو شمیر ډیر لږ و. د 100,000 نفرو په مقابل کې څه کولی شي؟ په دغه ځای کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره لږ مهاجرین او د رسول صلی الله علیه وسلم د اهل بیتو څه کسان ورسره ملګري ول چې ټوله 12 یا 19 نفره ول او په یو بل روایت کې راځي چې 80 نفره ول. په دغه ځای کې د رسول صلی الله علیه وسلم هغه شجاعت او دلاوري ښکاره شوه چې مثل یې نه لیدل کېږي. خپله غاتره یې د کفارو پر طرف باندې ورځغلوله او ویل انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. زه نبی یم درواغ نه دي، زه زوی د عبدالمطلب یم. په دغه وخت کې ابو سفیان ابن حارث د رسول صلی الله علیه وسلم د غاترې رکاب نیولی و او عباس رضی الله عنه یې قیزه نیولې وه چې چابکه ولاړه نیسي. په دغه وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم د خپل رب څخه د نصرت غوښتنه
غوښتنه وکوله او وی فرمایل اللهم انزل نصرك الهي استا نصرت را نازل کړي کله چې عباس رضی الله عنه علی رسول صلی الله علیه وسلم د پراتک ډیر خوشاله شو دا ځکه چې عباس رضی الله عنه ډیر لوړ आवाज درلودي په ټولو عربي کې دوري आवाज وو چې بلې مثال نه درلودي د عباس رضی الله عنه د आवाज په باره کې ویل کېږي چې د جاهلیت په وختو کې عباس رضی الله عنه د خپل فسو او د اوشانو د لپاره چوپانان درلودل چوپانانو به اوشان او فسونه د مکه مکرمه څخه ډیر لیري بیول نور خلکو کبه خپل چوپانان غوښتل نو نفر به پسولېږي شرای ولي مګر عباس رضی الله عنه څوک نه پسولېږي دلته په مکه مکرمه کې به یو لوړ ځای ته یو غونډې ته وخته او ورنارې به کړی ډیر لوړ आवाज یې درلودي رسول صلی الله علیه وسلم د आवाज مبارک وایي صوت عباس فی المعركه بألف رجل یعنی په جنگ کې د عباس आवाज پر زور نفرو حساب دي اوس چې عباس رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ته یا عباس زما اصحاب ته ورنارې کا عباس رضی الله عنه په لوړ आवाज پنارو شروع کول او وی ویل اے مسلمانانو رسول صلی الله علیه وسلم دغه دی تاسو چیر روان یاست خو چا تر شا نه کتل دلته رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل او اصحاب سمره ته ورنارې کا سمره یعنی ونه یا درخته چې مقصد یې هغه ونه او درخته و چې د حدیبیه په ورځ اصحاب کرامو تر هغه ونې لاندې د رسول صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړي حضرت عباس رضی الله عنه هم داري کې یا اصحاب الصبره اين بيعتكم اے د ونی ملګرو هغه ستاسو بیعت څه ځینی اصحاب کرام چې د هغه بیعت په ورځ باندې حاضر ول او په بیعت کې ګډون او اشتراک کړو هغه چې دغه ناره واوریدل په بیرته راګرځیدلو شروع وکول چې هغه خپل عهد او وعده هغه پوره کړي او پر رسول صلی الله علیه وسلم راټولېدل دغه د اصحاب کرامو د بیرته راګرځیدلو حال ځینی هغه کسان بیانوي چې په دې جنگ کې حاضر ول هغه وایي چې یو نفر د اهلی شجره څخه چې د حدیبیه په ورځ حاضر وو هغه وایي پر اوښ باندې سپورو او تشت دی خو کله چې دغه ناره او आवाज واورېدی اوښ یې داسې تیز رهیو چې د قدرت نه درلودي چې خپل اوښ بیرته راوګرځي نو دی د اوښ سره وغورځېدی او اوښ خپل سر ته پرېښوی څو بیرته رالی او په جنګ یې شروع وکوله د بیعت الرضوان خلق په داسې حیرت انگیز چابکی سره راوګرځېدل چې بیان یې نشي کېدلی او دغه به هر یو نارې وهلې لبیک یا رسول الله لبیک یا رسول الله تر داسې اندازې چې دوی به کوشش کوي چې خپل اوښ راوګرځي خو د اوښ د راګرځولو قدرت چې بیا نه درلودی نو خپله تور او سپر به ځینې حمله کوي او اوښ به خپل سر ته ایله کوي ترڅو چې د رسول صلی الله علیه وسلم پر شاوخوا باندې د دغه نفر څخه 100 نفر سره راټول شول او په جنگ شروع وکوله اوس نو دغه 100 نفر چې سره یو ځای شول د 100,000 نفر سره جنگ کوي داسې جنگ شروع دی چې د انسانانو تر خیال او تر تصور لوړ دی هغه کسانو چې دا حال لیدل دي وایي په والله د رسول نفر داسې جنگ کوي چې هیڅ شی مختلف وای درېدلې په حوازی کې قتل او وژنه شروع کړ دا وسل نفر په 100,000 نفر باندې داسې پسې ول او داسې قتل او وژنه کې کوي چې هیڅ څوک مختلف وای درېدلې په دغه وخت کې د جنگ قومنداني په خپل رسول صلی الله علیه وسلم کوله هم جنگ کوي او د جنگ اداره دا د رسول صلی الله علیه وسلم همت او شجاعت چې سل لپاره د 100,000 نفر په مقابل کې جنگول دا د رسول صلی الله علیه وسلم هغه به مثل شجاعت حضرت علی رضی الله عنه وایي کله چې جنگ ډیر شدید شو موږ به رسول صلی الله علیه وسلم ته رجوع کوله ځکه موږ په هدلو چې رسول صلی الله علیه وسلم د همت او د شجاعت خاوند دی نه تشتی او نه بیریږي دغه حضرت علی رضی الله عنه دا قول کړی دی دا یوازې د حنین د جنگ په باره کې نه دی بلکې دا خبره په عام جنگو کې ده یعنی په ټولو جنگو کې به همیشه زموږ دا حال و چې د جنگ شدید او تریخ حال وسو زموږ رجوع به رسول صلی الله علیه وسلم ته او په هغه سره به مو ځانونه ساتل دغه د حنین په ورځ باندې د رسول نفر د رسول صلی الله علیه وسلم د شجاعت او د ثابت پاتې کېدلو په واسطه باندې د رسول صلی الله علیه وسلم تر شا جنگ کوي په د رسول نفر کې دوه شې هم موجود وي چې یو ام عماره او بل ام سلیم چې د
خپل خاوند ابو طلحه سره ملګری و دغه شوز جنگ نه کوي مګر د رسول صلی الله علیه وسلم سره ثابت وي د ام سلیم سره یو خنجر ورسره و رسول صلی الله علیه وسلم پښتنه ځین وکول یا ام سلیم په دې خنجر باندې څه کوي دی وویل دا د مشرکانو څخه څوک کرانږدې سو نو نسې په ورچرم دا داسې ورځ و چې نارینه تشتي مګر دغه ښځې داسې باشجاعته او با ایمانه ښځې وې چې ثابته پاتې وې بیا نو ام سلیم و رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل اجازه راکوي چې دغه تښتېدلي کسان داسې ووژنم لکه تاسې هغه کسان وژنې چې جنګ درسره کوي دوی څنګه تا دغسې یوازې پرېږدي او دوی تښتي رسول صلی الله علیه وسلم وویل یا پرېږده دا په دغه جنگ کې د مسلمانانو ښځو ثبات و په دغه ورځ رسول صلی الله علیه وسلم دا اعلان هم وکړ که هر چا د کفارو څخه یو څوک ووژنئ او مړی کړئ د هغه وژل سوي نفر سامان به د ده وي هو چې دوه کسان شهیدان پر تیر کې ابن اسحاق او نور مورخین د انس ابن مالک رضی الله عنه څخه روایت کوي چې د حنین په ورځ باندې یوازې ابو طلحه رضی الله عنه د شلو نفرو کفارو سامان واخیستی یعنی یوازې د شل نفره کفار وژلي ول تر دغه وروسته و انصارو ته ناره کول شروع سو یا معشر الانصار یا معشر الانصار اوس بیرته د مسلمانانو ډلې یوه په بله پسې راګرځي او شدید جنگ شروع سو رسول صلی الله علیه وسلم جنگ ته وکتل او وی فرمایل اوس جنگ تود سو او بیا رسول صلی الله علیه وسلم د ځمکې څخه یو مټ شګې یا خاورې راپورته کړې او د کفارو مخانې په وویشتل دغه یو مټ خاورې د کفارو د لښکر د هر فرد و سترګو ته ورسېدلې او ټوله د خپلو سترګو په مشغوله باندې مشغوله شول او د دې طرفه د مسلمانانو حملې پر شروع دي بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم وویل د محمد صلی الله علیه وسلم په رب دې قسم وي چې کفار مات شول هلته په حوازن کې داسې قتل او وژنه شروع ده چې د مالک ابن عوف هیڅ زړه ته نه لویږي چې سلو نفرو د داسې حال پر جوړ کړی وي په دغه وخت کې د الله له طرفه نصرت او بری مرسته او معجزه نازله شوه چې هغه د اسمانه د ملائکو نازلېدل ول د اسمانه څخه ملائکې راکښته شوې دا دویم جنگ دی چې ملائکې ورته راکښته کیږي پس له بدر څخه دغه یوازینی جنگ دی چې ملائکې راکښته کیږي په حدیث شریف کې راغلی دی چې مسلمانانو دغه ملائکې د یو سیاهي په شکل باندې ولیدلې وایي موږ په اسمان کې یو سیاهي ولیدله چې ځمکې ته راکښته شوه او په وادي حنین کې سره وپاشل شوه او بیا دغه سیاهي موږ ته رانږدې شوه ومو لیدل چې د تورو غټو میږیانو په شکل کې ول صحابه کرام وایي چې موږ د دغو میږیانو د ډیروالي په سبب خپل کالي څنډل چې پر کالو مو ګرځېدل مسلمانانو فقط دغه حال ولیدی مګر کفارو بیا ولیدل چې ډیر زیات خلک چې سپین کالي اغوستي دي او پر ابلکو اسانو باندې سپاره دي او پر دوی باندې ورهي دي کفار چې په هغه سلو نفرو یې څه نسوای کولی او اوس ویني چې یو لوی او قوي لښکر را روان دي او بیخي ډیر دي او پر دوی باندې وار په وار ورنږدې کېږي ورمخته کېږي نو په زړه یې بیره ننوتله او په تېښته یې شروع وکوله ملایکو په دغه جنګ کې جنګ او وهل نه دي کړي لکه په بدر کې چې جنګ او وهل کړي ول بلکې دلته د ملایکو نازلېدل خالي د کفارو د بیرولو دپاره ول لکه څنګه چې دې نصرت ته الله جل جلاله په سورة توبه 15 او 16 نمبر آیات کې اشاره کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. یعنی خامخا ستاسې سره په ډېرو ځایو کې الله جل جلاله مرسته او کومک کړی دی، خصوصا په حنین کې کله چې ستاسې ډېروالي تاسې په تعجب کې واچولست نو هغه ډېروالي ستاسې څخه هېڅ شی نه کوي ایسته، یعنی د دښمن حملې نه کېده صدفه او مځکه پر تاسې باندې تنګه سوه سره د دې چې مځکه ډېره پراخه ده او تاسې په داسې حال کې شاوې وګرځولې چې تښتېدله. ثم انزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
او بیا الله جل جلاله خپل سکون او اطمینان پر خپل رسول او پر مؤمنانو نازل کړي او الله داسې لشکرې راولېږلې چې تاسې نه لیدلې او عذاب یې ورکړي هغو کسانو ته چې کافران سوي ول او همدغه عذاب د کافرانو سزا ده. د حوازن لشکر د مکې مکرمې د شمال شرق له طرفه راغلی و او مسلمانان بیا د دې په جنوب غرب کې واقع ول. اوس د حوازن لشکر پر درې طرفه تښتي، ځینې یې طایف ته ځي، ځینې یې نخله ته ځي او ځینې یې وادي اوتاس ته ځي. په هغو کسانو پسې چې اوتاس ته تښتېدلي ول رسول صلی الله علیه وسلم یو ډله ولېږله چې مشر یې ابو عامر الاشعري رضی الله عنه و. د مسلمانانو د دغه ډلې او د کفارو په مابین کې لږ جنګ وشو چې په نتیجه کې کفارو سخته ماته وخوړله، خو په دغه جنګ کې ابو عامر اشعري رضی الله عنه شهید شو. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکي حصو کې واورئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.